منظر پښتين د ډیورنډ کرښې د ټولو دروازو په حق لا د ټولو سیمو په اتحاد لوی ګام پورته کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي ډیر ژر به د ډیورنډ کرښې د ټولو دروازو په حق لا د اړوندو سیمو په اتحاد لوی ګام پورته کړي. منظر پښتين دا خبره پرون د سویلي وزیرستان د انګور اډې پرلط تکړي چې د چمن پرلط په څیر پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره د پاسپورت د عملي کولو پر ضد روان دی. د چمن پرلط په څیر د انګور اډې پرلط هم د پاکستان له حکومت غواړي چې له افغانستان سره پر دغه لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورت عملي کولو په شا شي. دا پرلط د 2023 کال د نومبر له 12 پیل شوی، خو لا هم صوابۍ یا مرکزی حکومت د چمن د پرلطوالو په څیر دغه پرلط غوښتنې نه دي منلي. منظر پښتين پرون دغه پرلط ته وینا کې ویلي چې د دې او چمن پرلط ملاتړ کوي او ورسره ولاړ دی. نوموړي تر دې وینا وروسته خپل فیسبوک کې لیکلي ان شاء الله ډیر ژر به د ډیورنډ لاین ټولو ګیټونو په حق له د ټولو سیمو په اتحاد یو لوی عمل مخته راوړو چې د ستونزو حل شي. هغه په خبره د ډیورنډ کرښې د دواړو غاړو د خلکو ترمنځ په پاسپورت تګ راتګ ممکن نه دی. منظر پښتين پرلطوالو ته دا هم ویلي چې د اسلام آباد سړکونه بند نکړي تر هغې چې غوښتنې نه منل کیږي. هغه د چمن او انګور اډې له پرلطوالو غوښتي چې اسلام آباد کې د جنرالانو او وزیرانو سړکونه وتړي او په دې برخه کې په دې هم ورسره ولاړ وي. له ملتیا مو مننه.